سلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ښه وخت مو د خپل ګرانو کورنۍ سره پیل کړی اوسي. زموږ تیر درس ولایت وه چې 28مه لوست کېده او نن درس مو کفاءت ده چې 28مه لوست کېږي د 101 تر 102 صفحې پورې. مخکې له دې نه چې درس ته راشو، د درس اهداف بیانوو. لومړی هدف مو د کفاءت په تعریف باندې پوهېدل. دویم هدف مو د چا کفاءت معتبره ده. دریم هدف مو د کفاءت د غوښتنې حق څوک لري. څلورم یې د په نکاح کې د کفاءت د شرط ګرځولو دلیل څه ده، ولې کفاءت موږ په نکاح کې مد نظر نیسو. پنځم یې د کفاءت اوصاف او شپږم یې د کفاءت احکام ده. لومړی راځو د کفاءت په تعریف باندې خپل ځان پوهوو. کفاءت څه ته ویل کیږي؟ کفاءت یعنی مساوات او برابري. او په واده کې باید انسان د خپل مساوي یا هم برابر کس سره واده وکړي، ښایي دا کس سړی اوسي یا هم ښځه اوسي. په اسلام کې دوی ته کفاءت حق ورکول شوی دی، یعنې تاسو خپل سیال کس او خپل مساوي او برابر کس پیدا وکړئ، د هر لحاظ نه، د اقتصاد نه، د کورنۍ نه، د اخلاق نه، د تحصیل نه، د هغوی د ژوند کولو طریقه او فرهنګ هغه کس راوګمارئ خپل ژوند کولو لپاره چې تاسو اوصاف یا هم تاسو حق یا مساوات پورې برابر اوسي. د چا کفاءت معتبره ده؟ څوک کولی شي دغه مساوات غوښتنه وکړي یا هم مساوات مد نظر ونیسي. لومړی حق خدای پاک په دغه برخه کې سړی ته ورکړی ده چې ته کوم څه غواړې خپل ژوند ملګري جوړه کړي، کولی شي د هغې د کورنۍ د هغوی مثلا د خوی خصلت او عادتونو باره کې پوښتنه وکړي چې هغې ته برابر ده که نه ده. دویم حق بیا یې ښځې ته ورکړی ته خپل والي وګماره تر څو چې د هغې په باره کې تحقیقات وکړي چې ته هغه ته د تا د همغه کوم شرطونه برابر یا هم مساوات ده که نه ده. لومړنی حق په دغه راز کې یا هم په دغه کفاءت کې سړی لري، وروسته له هغې نه ښځه لري چې ښځه خپل والي ته یا خپل ځان ته یې د کفاءت حق ورکولی شي. دریم یې د کفاءت غوښتلو حق. څوک حق لري چې کفاءت غوښتنه وکړي؟ د کفاءت غوښتنې حق بیا لومړی ښځه لري چې ښځه کولی شي د خپل ولي نه د کفاءت یا هم د یو چا د کتلو او د هغوی په باره کې معلومات ترلاسه کولو حق ورکړي. اوله ښځه حق لري په دغه برخه کې. بیا یې سړي ته حق ورکړی ده چې ته هم حق لري کومه ښځه چې مثلا هغه تا په باره کې پوښتنې کوي، تا غواړي مساوات برابره کړي یا هم معلومه کړي، ته هم حق لري چې د هغوی څخه غوښتنه وکړي چې خپل همغه اوصاف یا هم خپل هغه خوی او خصلتونه تا ته بیانه کړي تر څو چې ته یې وګوري چې هغه تا برابر ده که نه ده. په نکاح کې د کفاءت د شرط ګرځولو دلیل څه ده؟ ولې الله پاک دغه کفاءت موږ او تاسو ته راوکړی ده، موږ او تاسو ته ویلي ده چې خپل ځان یا هم خپل سیال کس پیدا کړئ. ولې؟ ځکه چې کورنۍ د اسلام یو قانون ده. اسلام ځکه موږ ته ویل تاسو کورنۍ تشکیله کړئ تر څو چې تاسو ښه او سوکاله ژوند ولرئ. ښه او سوکاله ژوند موږ هغه وخت لرلی شو چې د هر لحاظ خپل هغه مخاطبه کس برابر زموږ اوسي، د تحصیل نه، د خوی د خواص نه، د فرهنګ نه، د کورنۍ د نظره، حتی په قد او په سیره کې ځینې کسان غواړي چې خپل برابر کس پیدا وکړي، خپل برابر کس واخلي. ډېرې کورنۍ ده چې مثلا د ژوند نظام یې دې لپاره خرابېږي مثلا چې هغه یو کورنۍ ډیره مالداره ده او بلې غریبه ده، یا چې مثلا یوې ښځه ډیره شریفه ده، ښځه ډیره شریفه ده او سړی هسې کار کوي چې د شرافت څخه بار ده. نو ځکه یې اسلام موږ ته کفاءت مخکې له واده نه یا هم مخکې له کار نه راوکړی تر څو چې خپل ځان مطمئنه وکړو، بیا یې له هغې نه وروسته د خپل ژوند تصمیم واخلو. مثلا یو شریفه ښځه هیڅکله نه غواړي د یو هنرمند سره یا هم د یو سندرغاړي سره واده وکړي. نو ځکه چې سندره ویل په اسلام کې یو ناروا کار ده، یو شریفه ښځه هیڅکله نه غواړي چې میړه یو ناروا کار ترسره کړي. یا همداسې یو شریفه سړی نه غواړي چې ښځه یې هسې فرهنګ یا هم هسې قانون او نظام ولري چې په هغې کې حجاب نه مراعته کېږي یا هم په هغې کې د اسلام قانون او نظم نه مراعته کېږي. نو دغې د خبرې د معلومولو لپاره خپل د ځان د باورتیا او د مطمئن کولو لپاره کفاءت په اسلام کې روا شوی ده او ویل چې مثلا تاسو مخکې له واده نه خپل ځان پوهه کړئ، خپل سیاله کس پیدا کړئ، وروسته د واده لپاره اقدام وکړئ. د کفاءت اوصاف یا هم د کفاءت په پام نیولو سره کوم ښه کارونه ترسره کېږي، هم کوم ښه دلیلونه رامنځته کېږي. کفاءت د ښځې او میړه ترمنځ برابري ته اهمیت ورکوي.
یعنې ټول خلک په دې باندې پوهوي چې کفاءت څه ده. یو منظمه کورنۍ که څوک وګوري چې هغوی دواړه ترمنځ کوم تفاوت یا هم کوم نابرابري نشته، هغوی سوکاله ژوند لري، نور هم تشویقه کیږي چې مخکې له نکاح نه کفاءت ته ارزښت ورکړي، هم کفاءت ځان باندې پلی کړي. نو د کفاءت یو صفت یا هم یو اوصاف ده چې نور تشویقوي د ښه ژوند د پیلولو لپاره یا هم د ښه ژوند د تصمیم نیولو لپاره. کفاءت د میړه او ښځې ترمنځ محبت ډیروي، هغوی ته دا احساس دا فکر ورکوي چې تاسو یو بل ته ارزښت ورکوئ، یو بل درناوي او احترام وکړئ، ځکه چې ته کوم فکر او کوم دلیلونه لري د ژوند لپاره هغه هم لري. ته چې مثلا کوم خوی او خصلت لري هغه هم لري. ته چې مثلا خپل ځان ته احترام کوي نو هغه ته هم احترام وکړه. نو دی ته چې یو د کفاءت یو اوصاف ده چې هم د ښځې او میړه ترمنځ احترام او مینه ډیروي. د کفاءت احکام څه ده؟ د کفاءت احکام کوم حکمونه په کفاءت کې لازمه کیږي یا هم کوم احکام په کفاءت باندې لازمه کیږي. اولنی حکم دا ده یو بالغه او عاقله نجلۍ کولی شي که چیرې خپل د غیر سیال انسان سره واده وکړي، مخکې له دې نه چې خپل ولي خپل کورنۍ سره مشوره وکړي، د غیر سیال انسان سره واده وکړي، ولي حق لري بغیر له دې نه چې هغه جنۍ ورته حق ورکړي یا هم ورته واک ورکړي د دوی نکاح فسخه وکړي، یعنې نکاح یې له منځه ویسي. دویم بیا څه رقم ده؟ که چیرې ولي مخکې له دې نه چې خپل لور سره یا هم خپل همغه وکیل سره مشوره وکړي، موکل سره مشوره وکړي، داسې کس ته په نکاح کې ورکړي چې د نسبا یا هم فکرا اقتصادا تحصیل هر لحاظ نه مثلا د جنۍ نه ډېر فرق لري، سیال نه ده، نو په دغه وخت کې جنۍ حق لري چې مثلا واده نکاح ومني یا هم فسخه کړي. لومړی صورت کې ولی حق لري چې د نجلۍ یا هم د پیغلې واده فسخه کړي او دغه پیغله بیا هم حق لري چې د خپل ولي په خبره باندې که چیرې عمل کوي هم دغه خوښه ده، که چیرې نه کوي مثلا نکاح له منځه وړي دا هم واک او اختیار لري. درېیمې که چیرې زوج یا هم میړه مخکې له د نکاح نه داسې و چې زه د یو ښه نسب یو د ښه کورنۍ خاوند یم، بیا وروسته داسې و چې د هغې نه بده کورنۍ څخه راوځي، نو دلته ولي او پیغله دواړه حق لري چې نکاح فسخه کړي یا هم نکاح ته ادامه ورکړي او خپل پاتې ژوند همغه سره تېری کړي. یعنې د دروغ د افشا کېدلو وروسته هم ولي حق لري او هم نجلۍ حق لري چې د نکاح ومني یا هم فسخه کړي. څلورم که چیرې عاقله او بالغه نجلۍ د خپل نکاح لپاره ولي یا هم وکیل وګمارل او ولی هم ورته ښه انسانه پیدا که، ښه سیاله انسانه پیدا که، خدای جنۍ بیا مثلا وروسته مثلا د دې نه چې وکیل خپل ځان ته وګمارل بیا بېخیمانه شي وایي زه نه کس یعنې سړی کې مشکل نشته، خو زما خوښه بدله شو، زه نه غواړم تا وکیل وګماره بل څوک وکیل کوم یا هم هېڅ وکیل نه کوم، زه خپله یم خپل حق لرم. نو په دغه وخت کې د نکاح قبولولو او نه قبولولو واک په خپله جنۍ لري. یعنې که چیرې نیت یې بدله شي، نیت یې فرق وکړي، نو لازمه نه ده چې د خپل ولي خبره هرومرو ومني. که چیرې دغه نجلۍ د عقل نه او د سن نه مکمله سن او مکمله عقل ولري، نو حق لري چې د خپل وکیل یا هم د خپل کس چې ورته وکیل پیدا کړی ده نکاح له منځه ویسي او اختیارونه بیرته واخلي. ګرانو زده کوونکو یو لنډه جنبندي به د خپل درس نه کوو. کفاءت مساوي او برابري ته وایي. کفاءت کې چا معتبر ده؟ لومړی حق سړی ته ورکړی ده، دویم حق والي لري، البته د جنۍ په واک باندې یا هم په اختیار باندې. د کفاءت غوښتنه څوک کوي؟ لومړی ښځه کوي چې مثلا وروسته د کفاءت د کتلو وروسته لومړی حق ښځه لري چې کفاءت وغواړي او دویم حق بیا یې سړی لري. په نکاح کې ولې کفاءت شرط ګرځول شوی؟ تر څو چې یو خوشحاله او سوکاله ژوند ټول انسانان اسلامي چارو کې ولري. او د کفاءت اوصاف د ښه ژوند د ارزښت د پوهېدلو او د یو بل د احترام کولو دلیل د کفاءت. ګرانو زده کوونکو زموږ د نن ورځې جلسه او درس همدلته پای ته رسېږي. هیله لرم چې تاسو درس باندې پوه شوی اوسئ، خپل تاسو کورنۍ دنده دغې درس تشریح یادول، خپل ژوند کې عملي کول، نورو ته یې رسول او د نوي درس لپاره آمادګي نیول ده. ښه وخت تاسو ته غواړم. خدای پامان.